د یو خور سوال کړی دی چې آیا زنانه په یو مړي باندې چې کور کې وي او هغه غسل وله ورکړی شي او کفن شي نو دا زنانه په ده باندې د جنازې لمونځ کولی شي او که نه دا دومره اهمه مسله ده دومره اهمه چې یعنې دا زنانه د لوی عقل خاوند درجې دې ته سوچ تللی زمونږ په علاقو کې مړي له غسل هم کور کې ورکوي کسان راشي غسل له ورکړي او بیا له کفن ورکړي او بیا هم څه وخت کور کې پروت دي نو اوس دا موقع نه چې دا ښځې په جنازه وکړي سوال اوس د دې دا دی د دې خور چې موږ په جنازه کولی شو که نه الجواب په دې کې هېڅ حرج نشته چې یو زنانه راولګي او په مړي باندې د جنازې لمونځ وکړي په کور کې او که چېرته دا زنانه راجمع شي او ډېرې زنانې یو خو نه وي که نه او د جمع سره پې جنازه وکړي هغه ډېره غوره ده په دې ته دلیل ښیم ځکه موږ دې خلکو ته دا چغې ووایو د اواز هم بوږ شو چې قرآن او حدیث ته راشي ډېر څه به یې زده کوي دا مړی چې دې ښځو په دې منځ کې پروت دی او دا چغې ورته روانې دي او یو څوک یې سر ته ناست او څوک یې خپو ته او اله او موږ به څه کوو اله موږ تباه شو څوک ځان ځمکې له راچي او څوک ویښته وباسي او څوک غاړه شلوي او څوک کپړې شلوي او څوک بېهوشه کېږي او په چا پیریان راځي او بیا پکې دا ښځې خپل ګپ لګوي او بړی غریب پروت دی د دې نه ښه دا نه دی چې دا زنانه الله ته سپارش وکړي چې الله ویې بخه ښه وه که نه وه ښه وه خو چې غریبانو ته خو چا دا طریقه ښوولی وی که نه ښه خو وه خو که دا مسله ورته چا بیان کړی وی هلته خو اکثر قاریان او مولیان د جوماتونو کې د وړو وړو جوماتونو کې خصوصا د کلیو د جوماتونه چې په دې کې اکثر د مولیان چې دا هسې ورته مولا وي نورې قاري لږ قرآن وله ورځي قرآن وله هم لږ ورځي دا غریب د څه نه خبرې هغه یوه مسله بیانوي په هغه ټایم کې وایي حساب وکړئ لمونځونه دې څو پاتې دي ولې او که نه هلته چې حساب وکړي نو بیا به پیسې راوځي نو پیسې ښه سړي له ورکړه نو ښه سړی او د هغوی په نظر کې هم دقه دي خو چېرته دا مسلې ورته هم بیان کړه که نه په دې دلیل سره یو سړی چې تا وایي چې دا جایز دي په دې څه دلیل دی دلیل والا په صحیح مسلم کې دا حدیث ده الحمدلله عائشه رضی الله عنها وایي لما توفي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه کله چې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه مړ شو او غټ صحابي څوک و لوی انسان سعد بن ابي وقاص د ما سیرت هم بیان کړی و پیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو ټولو دا خبره وکړه په هغه ټیم چې چا د جنازې دا خبره سنبالوله او د کفن ده او دفن ده ارسل ازواج النبي صلی الله علیه وسلم ټولو دا پیغام ولېږو څه پیغام یې ولېږو ان یمروا بجنازته فی المسجد فیصلین علیه وی دا جنازه چې تاسو وړئ مقبرې ته او منزل یې وړئ او ښخولو له یې وړئ نو داسې به یې راوړئ د جومات ته مسجد نبوي ته دلته به یې راوړئ موږ ته به یې کېدئ نو موږ به پې لمونځ وکړو تاسو به وځئ یو به یې وړئ لکه دا ګټ انسان دی او زمونږ شوق دی چې موږ په ده باندې جنازې لمونځ وکړو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاص ملګری ففعلوا هغوی جنازه راوړه دوی ته کېښود دوی به جنازه وکړه بیا یې ته ویوړه سم خیال دی جایز دی که نه جایز ښه جایز دی اوس که څوک دا وایي چې زمونږ مولا زمونږ مذهب زمونږ کتاب وایي ستا مولا ستا مذهب ستا کتاب تا ته مبارک شه د صحیح مسلم کې حدیث دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي عایشه بیانوي او وایي موږ دا کار کړی دی او صحابه کرام ټول موجود وو یو هم دا نه دي ویلي چې ستاسو دا کار ناروا دی او که ناروا وي هغو به پرېښودی وایي شي او به ویلی چې نه بله که ناروا وي د پیغمبر بیبیانو هم دا کار نه غوښتو او وایي چې دا زموږ نه وي جایز ها ښځې دپاره دا نه دي چې دا به ځي مقبرې ته او جنازې له به ځي او خاص نه نه دا نشته داسې کېدی شي لکه اوس یو جومات ته زنانه لاړه
د جمعې منزله اختر منزله یا بل منزله لاړه لکه داسې ښکلی مثال په دې باندې حرم دی او په مړي باندې جنازه کېږي او کولی شي هېڅ خبره نه خو دا نه دي زنانو دپاره چې دا به خاص د جنازې دپاره د کور نه وځي نو دوی دا کار کولی شي چې په کور کې پې جنازه کولی شي چې کله مړی هلته وي ښه اوس که دا مړی بهر وي لکه مړی بل ځای کې وشو او دا زنانه وایي چې موږ خو وځو نه خو دې کور کې غیبانه جنازه کوو نو دا نه دي ثابت دا ثابت نه دي نو ځکه موږ دا وایو که مړی په کور کې او دا زنانه پې یوازې یو زنانه پې لمونځ کوي هم جایز دي او که جمع سره کوي هم جایز دي او که دا زنانه چېرته جومات ته تلي او هلته جنازه راوړی شي او په هغې لمونځ کېږي او دا پکې لمونځو کې د امام اقتدا وکړي نو په دې کې څه حرج نشتی والله اعلم